بس زما خوږو عزتمند اوریدونکو، الله تعالی په فضل و کرم سره مونږ او تاسو ډېر یو مبارکې سلسلې کې روان یو، چې هغه زمونږ او تاسو د خپل خوږ پیغمبر حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم د مبارک سیرت بیان کول اور اوریدل دي. خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکرہ کول، د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت بیانول اوریدل دا یو عبادت دی اور الله تعالی ته ډیر محبوب عمل دی. خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی ډیر لوی مقام ورکړی دی. قرآن مجید کې الله جل جلاله فرمایي ورفعنا لك ذکرک، اے خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما د تا مرتبه د ډیره اوچته کړې ده. نو داسې د اوچت شان ولا شخصیت تذکرہ کول، د هغه ذکر خیر کول، نو دا انتهایی د خوشبختی اور خپل ځان د پاره د اجر اور ثواب ولا خبره ده. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله تعالی په پیغمبرانو کې ټولو نه اخیرنه پیغمبر دی. دا د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لوی اعزاز اور لوی انعام دی. نو مونږ او تاسو ترتیبوار د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت بیانول شروع کړیو. مخکې جمعې تاسو ته دغه ځای پورې بیان شو چې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته غار حرا کې 40 کال په عمر کې نبوت میلاو شو اور اوله وحی راغله اقرأ بسم ربک الذی خلق. دغه 15 آیتونه خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو. نو دا چونکه اوله وحی وا خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم اول ځل جبرئیل علیه السلام سره ملاقات او دا هغه وحی وا هغه قرآن او چې الله جل جلاله فرمایي لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کچرته دا ما په غرونو باندې نازل کړی وي نو دغه غرونه به ریزا ریزا شي. دغه قرآن مجید دغه آیتونه مبارکه خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو. نو خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د واجینا بدن کې یو کپکپی راغله اور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې مونږ او تاسو ورته سړلوي تبه یایو. دغه سړلوي تبه ور باندې راغله اور زر زر کور ته راغلو. خپل بیبي حضرت خدیجه رضی الله عنها ته فرمایي زملونی زملونی، چې ما باندې کمبل واچوه، ما کمبل کې پټکه. کله خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حالت برابر شو نو خدیجه رضی الله عنها ته پورا واقعا بیان کا، پورا تفصیلی ورته بیان کو. حضرت خدیجه رضی الله عنها یو ترزوه ورقاء ابن نوفل دا مکی مکرمه ولا کسته قریش ولا کسته خدا دې صدی دغه خپل پلرانو نیکونو دین پرېږدولو چې دغه شرکیات دین دی اور هغه وخت کې تورات اور انجیل حاصلولو د پاره دا بیا شام ته لاړو، هلته د تورات انجیل علم حاصل کړو. مکی مکرمه کې پاتې کېدل نو حضرت خدیجه رضی الله عنها هغه څخه لاړله اور هغه ته دغه واقعي تیر کړله. به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم بوتللو، به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته خپل هغه واقعات تیر کا. نو ورقاء ابن نوفل رضی الله عنه هغه ورته زیر ورکه، خوشخبری ورته ورکه، مبارکی ورته ورکه چې مبارک شاته د الله جل جلاله پیغمبر یې او ته هغه نبی آخر الزمان یې صلی الله علیه وسلم چې د تا بشرتونه الله تعالی تورات اور انجیل کې ورکړي دي. اور بیا ور باندې ایمان راوړو او بیا ورته چې کاش هغه وخت کې ز ژوندې وم چې دا مکی کافران د مکی مکرمین به وباسي نو زه به خامخا ضرور تاسو سره بیا امداد کوم. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې ډیر حیران شو چې دغه مکی کافران به مڅرنګي وباسي، ولی به وباسي؟ دوی خو ما سره ډیره مینه کوي، دوی خو ما ول ډیر قدر احترام کوي. نو ورقاء ابن نوفل ورته ویلو چې تا نه مخکې څومره هم پیغمبران راغلي دي، هغه پیغمبرانو سره قوم مخکې به اندقه شانتی مینه کوله، ځکه پیغمبران هرې ګناه نه پاک دي، خیستا صفات او خوندان وي، خیستا اخلاق ولوي. نو ټول امت ټول قوم ور سره مینه کوي. خو چې کله د پیغمبري دعوت شروع کړي دي نو بیا حتی کې خپل پلارانو هم مخالفت شروع کړي، خپل ورونو، خپل قوم، قبيله، حتی کې چې بعض پیغمبران تیر شوي دي چې خپل بیبيانو هم ور باندې ایمان نه دی راوړي، لکه حضرت لوط علیه السلام، حضرت نوح علیه السلام. نو به هر حال خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم
ته کله دغه نبوت میلاو شو نو ټولو نه اول ایمان حضرت خدیجه رضی الله عنها ور باندې راوړو اندرنګ دغه ورقا ابن نوفل ور باندې ایمان راوړو بیا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې وخت ته اور د دواړه خدیجه رضی الله عنها اور خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله عبادت کوي منځ کوي نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا د لس کاله په عمر کې دی او دا د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تربیت کې او کفالت کې او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تر زوی دی د ابو طالب ولا زوی دی ابو طالب چونکی بچی ګڼو اور هغه دومره آمدن نو نو د دې ول ذمہ داری خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خستلی و دا به خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره پاتې کیدلو نو څکله هغه ولیدل نو هغه حیران شو چې یاره د څنګه عبادت دی د څه شي کوي پوښتنه وکا چې د تاسو څه کوو نو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه ورو وخت ورته ل سره شکینا او دعوت ورته ورکو چې ماته الله پیغمبري را کړی دی او زه دې د پر الله تعالی را لګلم چې تاسو د لات منات عزا دغه بوتانو نه انکار وکړو د الله تعالی د وحدانیت اقرار وکړو نو اے علی زتا ته هم دغه دعوت درکوم چې لات منات عزا دغه بوتانو نه انکار وکړه اور الله جل جلاله وحده لا شریک باندې ایمان راوړه نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل ورته اے د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو ورته چې دا چونکی نوې دین دی ما خو اوسه پورې د سندي اوریدلی خدا دې چې زه خود سې نشم کوله زه به اول خپل پلار سره مشوره کوم هغه نه به پوښتنه کوم نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چونکی دغه دین دا اوره پورې پټ ساتلو نو ورته چې اے علی خته ایمان نه راوړي خدا دې چې زمونږ دغه راز چاته فاش نکي دغه تر ابو طالب دین خبر نکي نو حضرت علی رضی الله عنه د پیغمبر علی السلام خبره اومنله شپې څکله سوچ کړي الله تعالی زړه کې ایمان واچولو سبای راغلو اور خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې سماته هم دغه کلمه او خیا ز پتا باندې ایمان راوړم او څکله سبای شو نو ابو بکر رضی الله تعالی عنه هم مسلمان شو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا د دعوت ولا طریقه وا څ اول نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه خپل مخلصانو ملګرو ته دعوت ورکو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټولو نه نږدې ملګری او ټولو نه مخلص ملګری هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی د بچپن ولا ملګری دی عمر کې 2 کاله فرق وو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه 2 کاله مشرو خپل مینس کې سفرونه کړي تجارت ولا سفرونه خپل مینس کې ناستا پاستا غب شپ تعلق او ډیر ښه تعلق وو او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما یو څو شپې مخکې دغه خوب هم ولیدل چې زه ګورم یو سپوږمۍ را اوخیږي او هغه سپوږمۍ ټوکړي ټوکړي شي او بیا د مکه مکرمه کورونو ته هغه ټوکړه را پریوزي د سپوږمۍ ولا دغه کورونه هم روخانه کی او بیا واپس دغه ټوکړي وخیږي دغه سپوږمۍ بیا مکمل شي او دغه سپوږمۍ واپس یې تر پریوزي زما قوت تراشي نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغه خوب د اهلی کتاب او علماء ته بیان کو هغه وخت کې اهلی کتاب او تورات انجیل څخه علم لرل بعضو سیرو کتابونو هغه نوم هم راخستل خو به هر حال هغه ته چکله خوب بیان کو نو هغه ورته دغه مبارکی ورکا چې مبارک شه دغه زمانہ د نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم زمانہ دی اور الله تعالی به تا ته هغه سره یو خاص قرب نصیب کړي او ته به د هغه ول یو خاص بنداوي او ته به د هغه ول حفاظت کړي نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ هم انتظار وو چې یاره دغه وخت په کله رسی چې دغه نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم راشي مبعوث شي او زور باندې ایمان راوړم نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایي ایت دکی مکور ته یو وینځ راغله حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ایت زمونږه کور ته راغلی و او هغه دا خبره کوله چې یاره ما خاونته نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی پیغمبري ورکړي دی هغه د الله پیغمبر دی او ما ور باندې ایمان راوړی دی نو سما خو دسه خبري واوریدلې نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ سکله دغه وینځ نه د خبري واوریدلې نو بس چوپ چاپ داری کی سره پارتلو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملاقات راغلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم دغه خپل ملګری ته دعوت ورکو دغه د اسلام د نبوت ول دویم ورځ دی نو څکله څنګه دعوت ورته ورکو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې اے د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یقینا تاریختیا ویلو تاریختونه پیغمبر او ما پتا باندې ایمان دی د شهادت کلمه ویله نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ هم مسلمان شو اندرنګ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو آزاد کرده غلام او حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ هغه هم مسلمان شو او تاسو به اوریدلی وی
بعض علما فرمایي چې ټولو نه اول ایمان حضرت خدیجه رضی الله عنها را وړه دي، بعض یې چې حضرت علی رضی الله عنه را وړه دي، اندرنګي بعض یې چې زید بن حارثه رضی الله عنه را وړه دي، او بعض یې ابو بکر رضی الله تعالی عنه را وړه دي. نو دي کې علما کرام تطبیق دا کوي چې اصل کې ټول انسانیت کې خو بل اتفاق اول ایمان حضرت خدیجه رضی الله عنها را وړه. دا ټولو نه مخکې دي، ځکه د پیغمبر علی السلام بیبي وا، پیغمبر علی السلام ته څنګه نبوت ملاو شو، نو ټولو نه اولی خدیجه رضی الله عنها ته دغه واقعیا بیان کا او دغه پیغمبري خبره ورته وکا، هغه ور باندې ایمان راوړو. نو زناناو کې بیا ټولو نه اول ایمان حضرت خدیجه رضی الله عنها، اندرنګ په مشومانو کې وړو الکانو کې ټولو نه اول ایمان حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، اندرنګ آزاد کردا غلامانو کې ټولو نه اول ایمان حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ، اندرنګ په غټو کسانو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړل دي. او دغه ټولو کې ایمان راوړل چې بیا ابوبکر رضی الله تعالی عنہ طرف ته نسبت کیږي چې ایمان کې پهل کوونکې ټولو نه اول ایمان راوړونکې چې هغه طرف ته نسبت کیږي، هغه د دې واجنه او هغه ول ایمان راوړل هم دغه ټولو کې افضل دي. هغه وجه دا ده چې اوس خدیجه رضی الله عنها ته ایمان راوړل دي، هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیبي وا، اندرنګ حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه ته ایمان راوړل دي، نو هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام آزاد کردا غلامو د کور ولا کسی وو او احسان وو ور باندې آزاد کړو. اندرنګ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته ایمان راوړو، نو دا هم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ترز وو کفالت کې وو، او بل عمر نه هم کامو لس کاله عمر وو، خو بیا د کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ول ایمان هغه دی ټولو کې مثالی ایمان دی، ځکه چې 38 کاله عمر دی، 38 کاله عمر دا د خد پوهه او خد طاقت ول عمر وی، د سوچ سمجھ ول عمر وی، او د هغه ایمان په خلکو باندې هم اثر کوي چې پلانکې مسلمان شوه دی، پلانکی ایمان را وړه دی. او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ځان ته یو خاص مقام په مکه مکرمه کې، نو دې د واجنه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ایمان دغه ټولو نه افضل او ټولو نه غوړه دی. اندې د واجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټولو نه زیات قدر حضرت خدیجه رضی الله عنها ولا بکول، او اندرنګ ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ولا بکول. یو ځلی حضرت عائشہ رضی الله عنها ورته فرمایي چې اے محبوبه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر روزانه دغه خپل بوډي خزه حضرت خدیجه رضی الله عنها څخه هغه څومره وخت وشو وفات شوی دی ته هغه بار بار یادای، هغه د بعد الله تعالی ته څومره خيخي بیبيانې درکړلې او خه عمر ولې درته درکړلې حسن و جمال په اعتبار سره، خو ته اوس هم حضرت خدیجه رضی الله عنها بار بار یادای، یعنی هغه ور باندې یو قسم رشک راغللو. او دی خبره اوریدو سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چهره مبارکه هغه متغیر شوله، او بیا ورته چې اے عائشه خدیجه رضی الله عنها متعلق څه خبره ما کوه، ځکه خدیجه رضی الله تعالی عنها دا زما هغه بیبي دی چې دی ټولو نه اول زما تصدیق کړی دی، ټولو نه اولی ما باندې ایمان راوړی دی، او دی خپل مال کې ما سره همدردیانې کړې دي، خپل مال ټول هغه دین باندې لګولی دی. او اندرنګ بل ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ولا به ډیر قدر کول، څه کم فایده کم احسانات ما سره ابو بکر رضی الله عنه کړی دي، چې د ټولو صحابه او ما سره چا څه کړی دي هغه بدله ما ور کړی دي، خو یو ابو بکر رضی الله عنه دی چې هغه د احساناتو بدل ما دنیا کې نه دی لاند کړي. نو به هر حال دغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دعوت او تبلیغ ولا سلسله د کی شروع ولا 3 کاله پورې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خفیه دعوت چلول دي، پټ دعوت پي چلول، او چاته به نه یلو هغه پټ دعوت چلولو کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 3 طریقې وي. یو طریقه دعوت انفرادي ملاقاتونه به کولو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به یو تن ته په بیل باندې ورتله او هغه ته به دعوت ورکول د ایمان ولا. اندرنګ ابو بکر رضی الله تعالی عنہ هم څکله ایمان راوړو، نو هغه هم په ځای نه دی ناس، بلکې هغه هم خپل مخلصانو دوستانو ته ورتله په بیل باندې هغه ته به هم دغه د ایمان ولا دعوت ورکول، او هغه کې نتیجې کې لکه حضرت عثمان رضی الله عنه، اندرنګ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه، اندرنګ حضرت طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه، اندرنګ حضرت صہیب رضی الله ډیر ګڼ صحابه کرام د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په دعوت باندې مسلمانان شوي دي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو طریقه داوا چې انفرادي تور باندې پټي باندې به یو تن ته ورتله دغه ایمان دعوت پی ورته ورکول، او دویمه طریقه دغه د خفیه دعوت ولا داوا
چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو مرکز جوړ کړو چې هغه نوم دی دار ارقم. حضرت ارقم رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابي دی ایمان راوړو او د دې ول کور دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو مرکز وو. هغه کې به خفیه طریقې سره دغه نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام دوی بر جمع شولو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به دغه صحابه او تعلیم او تربیت کول، دوی ته خسته اخلاق ورته کولو، د دوی تزکیه به کوله او دوی ته د دین ول احکامات خودلو، د الله تعالی قران به ورته بیانول، د دوی اصلاح به کوله. دار ارقم کې حضرت ارقم رضی الله تعالی عنہ دا 14 کال په عمر کې مسلمان شوی دی. 14 کال عمر وو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړو. ابتدا کې دا مسلمان شو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې کور انتخاب ولې کړو. هغه کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر لوی حکمت او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر لوی او خيارتیا و. هغه څنګه د حضرت ارقم رضی الله تعالی عنہ دا د قبیله بنو مخزوم سره تعلق ساتل او دغه قبیله بنو مخکل مخالفه و، خپل منځ کې دغه دوه قبیلو دښمنی و. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې کور انتخاب سو کو د لپاره چې قریش به مونږ باندې سره د ګمان هم لرسي چې یره یو هاشمی پیغمبر هغه به څنګه دغه دار ارقم ته او یو دښمن کور ته بنوځي او دلته کې هغه دغه سلسله چلی. نو دغه کافرانو ته سره د دې خبرې سوچ په هم نه ورتله چې دغه دار ارقم د مسلمانانو ولا یو خفیه مرکز دی. نو دلته به صحابه کرام درتللو چې کم نوی مسلمان شوی لکه ډیر صحابه کرام دغه دار ارقم کې مسلمانان شوی دي. حضرت حمزه رضی الله عنه ته ایمان راوړی دغه دار ارقم کې راوړی دي. اندرنګ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ څکله نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه قتل شهید کولو پسې څکله راووتلو او بیا لارې کې وته الله تعالی د ایمان توفیق ورکو. نو هغه هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دار ارقم کې او هغه راغلو نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړو. دغه دار ارقم دی چې تا چا حجونه عمره کړی وي الله د مونږ ته بار بار نصیب کړي. دینه صفا مروه طرف ته اوځي د کې دی باب ارقم باب علی سره نګدو دی. دغه باب ارقم سره دغه باب ارقم څخه کم دی اندقه یو ځای دا د حضرت ارقم رضی الله تعالی عنہ کور وو او الله تعالی دې ته دومره مقبولیت ورکو دغه دار ارقم ته چې نن سبا مدرسه جوړیږي. هغه کوشش کوي ز خپل مدرسې نه ما دار ارقم کې एकदम ز خپل مرکز نه ما دار ارقم کې एकदम. نو به هر حال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه خفیه دعوت په ورکول 3 کاله او دغه خفیه دعوت کې حکمت څه شه دی. حکمت دا دې څه کم شي چې هغه ته الله تعالی یو دسی وجود ورکړي چې هغه وجود عالمگیر وجود وي او هغه وجود نه ختمیدونکې وجود وي او هغه وجود نه ډیرو خلکو ته نفع ورسیږي. نو هغه شیز الله تعالی بیا څه وخت پورې پټ ساتي. لکه څنګه یو شاعر یې मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए. نو دغه شاعر یو شعر دی هغه مفهوم دا دی چې کچرته ته مرتبه غواړي یو مقام غواړي نو یې خپل ځان میټاو کا خپل ځان بالکل روک کا او بیا یې دانې ته وګوره دغه دانا چې کله خاورو کې ملاو شي نو بیا ګل او گلزار ہوتا ہے. نو دغه دانا چې کله خاورو کې واچي او دغه ټریکټر ور باندې وچلې یوي ور باندې وکي نو بیا ګوره څه وخت بعد د غنمو بوټي ورنه راوځي د جوارو بوټي ورنه راوځي اندرنګ دی یو د میوه ولا ونه ورنه راوځي. نو دا ولی دغه تخم د دې زمکه کې د خاټي کې ملاو شو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه خفیه دعوت کې هم اندقه یو حکمت. نو بیا 2 کالو بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی دغه حکم وکړو انذر عشیرتک الاقربین. دغه وحی راغله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اوس کله طریقې سره دغه خپل قبیله ولا او يروا. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اول ابتدا خپل رشتہ دارانو نه وکړله چې کوم نږدې رشتہ دارانو د قریش ول سرداران تقریبا 40 کسانو ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعوت وکړلو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته حکم وکړلو چې ته د ټیکاله ولا بندوبست وکړه روټه. نو هغه کې غونډه چې غوخه و هغه تیار کړله اندرنګ چې شودې وي هغه وخت کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معجزه هم څرګند شوله چې کله دغه 40 سرداران او 40 غړ خلک د قریش ول سره راغلو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته دعوت ورکړو. نو اولی په دوی باندې دغه حضرت علی رضی الله عنه ته فرمایل چې ته دوی باندې دغه غوخه وګرځوه د یو تال کې یا یو جام کې غوخه و هغه دې ټولو باندې ګرځوله او ټولو هغه نه خوړه حتی کې چې دغه ټول ماړه شولو او هغه جام کې امکه شانتي غوخه پرتا ده هغه نه لغونه غوخه هم کام نه دي شوی. اندرنګ به حضرت علی رضی الله عنه ته فرمایل چې اوس شودې ورته راوړه هغه ټول جام باندې شودې وسخولې اندرنګ په نمبر به ټولو سکلي او هغه شودو کې هم څه کیمرا نغلو. نو دي کې ابو لهب هغه خو په دې باندې پویو هغه ته پته لګیدلی و چې یاره دې د یو دعوت شروع کړی دی د پیغمبر يم. نو هغه یې ځخه ته مونږ دې د پر راجمه
کړیو چې ته مونږ ته خپل جادو وخی ته جادوګر شوی ته جادو زده کړی دی سحر د زده کړی دی دا نمونه خبرې مبرې وکړلې او پیغمبر علیه الصلاة والسلام خبرې ته پرې نږدول دعوت ته پرې نږدول. نو دویمې ورځې پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا دغه قوم ته خپلې قبیلې ولا ورته دعوت وکړلو. بیا دغه ابو لهب چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوی باندې خوراک وکړو نو پیغمبر علیه السلام ابو لهب هغه پهل کول څه خبرې اچوله چې پیغمبر علیه السلام دی باندې مخکې شولو او دغه خپلو دغه مشرانو ته د قوم ولا د کلی د خپلو رشتہ دارانو ته دعوت ورکړلو ورته یې زه د الله پیغمبر یم او زه الله تعالی را لېږلی یم ماته دغه دین را کړی دی او زه دې دپاره راغلی یم تاسو د الله عذاب نه ویروم. چې کله دغه ټولې خبرې وشولې نو ابو لهب ورته یې چې ګوره وراره دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ترو ورته یې چې ګوره وراره مونږ دغه مجبوري کې ما اچوه ګوره داسې وخت پر راشي دغه ټول عرب د دې مقابله څوک کولی شي نو بیا به ته یوازې پاتې شي مونږ خو د تا وله مرسته نشو کولی. نو دې کې ابو طالب دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تره دی او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کفالت کول. نو ابو طالب ورته جواب ورکوي چې ای وراره د تا کوم مونږ ته خبرې وکړلې ډېرې ښې خبرې درته وکړلې خو زه درته دا یم چې ته څه شی کوې کوه زه در باندې ایمان نه راوړم زه خپل پلار نیکه ولا دین نشم پرېږدولی دې باندې ما ذهن نه کولویږي خو دا دی چې دا درته یم چې تا ور باندې ذهن کولاو دی تی کوې کوه زه به تا مرستې ته ولاړم تا باندې کومه سخته رسي هغه سخته به اول په ما باندې رسي چې تا مقابلې ته څوک راوځي اول مقابله به ما سره کوي زه در سره ولاړ یم. نو دغه په دې باندې ختم شو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دې سبا ته کوه صفا چې دا یو غره غونډه دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دې ته لاړلو او دغه ټول قوم ته اوس بیا دعوت ورکوي او یو ناره لګوي چې یا صباحا یا صباحا دا داسې یو آواز و چې دا به عربو کې لګېدل چې کله د خطرې ولا وخت وی یعنی یوه اهمه خبره وی چې د یوه د ډر ولا خبره وی یوه د خطرې ولا خبره وی نو بیا به دې نارې سره آواز لګېدل نو ټول خلک به بیا دلته راتللو. چې کله دغه آواز پیغمبر علیه الصلاة والسلام ولګول نو دغه ټول خلک دا راغللو دغه صفا غونډې ته ګوري چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام بره ولاړ دی. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه خلک مخاطب کو ورته یې چې ما تاسو کې څرنګه وخت تیر کړی دی نو دغه ټولو به یک زبان ورته وویلو چې ته خو ډېر ریښتونی سړی ته خو صادق یې ته خو امین یې ته چېرته دروغ نه دی ویلي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل که چېرته زه تاسو ته دا خبر درکم چې یا تاسو ته خو د غره دغه طرف نشي کتلی او زه تاسو ته دا ویم چې غره دغه لمنې کې یو لخر دی یو دشمن دی په تاسو باندې حمله کول غواړي نو آیا تاسو به زما خبره ومنو نو دغه قوم ورته به یک زبان ویلو چې تا اوسه پورې دروغ نه دی ویلي مونږ به دا بالکل منو او دوره پورې دغه قوم ورته ویلو چې که چېرته دغه ځای کې بیا مونږ وکړو چې لښکر نه و نو بیا به هم مونږ دا یو چې تا دروغ نه دی ویلي لښکر به د ځینه تلی وي. نو دوره پورې دغه قوم پیغمبر علیه الصلاة والسلام په صداقت باندې اعتماد و. نو هغه د بعد پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون چې خلکو تاسو لا اله الا الله ویو تاسو به کامیاب شو. نو دغه قوم څه کله دا خبره واوریدله نو ټول داسې خاموشه شو یوه سکته ور باندې راغله. نو دې کې ابو لهب چې دا د نبي علیه الصلاة والسلام ترو ډېر بدبخته انسان و نو دا پاره تللو پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې د سیم روایاتو کې راځي چې څه کاڼې راواخیستلو ګزاري هم ور باندې وکړو ورته یې چې تبا لک یا محمد صلی الله علیه وسلم دغه ټکی په خلی باندې راوستل هم باد دي خو اے پیغمبره اے محمده صلی الله علیه وسلم الله تعالی د تا نعوذ بالله نقل کفر نباشد الله تعالی د تا هلاکی تا مونږ دی الہذا جماعتنا تا مونږ دې د پر را جمع کړیو دا خبره درته کوله یا صباحه ناراده اولګوله. نو بس دې د بعد هغه نور قریش هم ګډ ور شو نور کفار. نو دې کې الله تعالی دغه خبرې باندې دومره جلال کې راغلو دومره غضبناک شو الله تعالی چې یو کافر متعلق هم الله تعالی دومره سخت الفاظ ندی نازل کړي. دغه ابو لهب متعلق الله تعالی دغه پورا صورت نازل کو سوره لهب چې تبت یدا ابي لهب وتب چې هلاک تشي دواړه لسونه د ابو لهب ولا او هلاک تشي وتب دغه مخکې آیت اخیری ټکی وتب د ماضی صيغه ده چې هلاک تشي هلاک کړل شو بس دا هلاک ته او یقینا د ابو لهب ولا انجام به ټولو خلکو ولیدلو چې الله تعالی د دی ولا حشر دسه وکړلو چې دا الله تعالی دسه بیماری کې مبتلا کو
صدا بیا خپل بچو خپل خځه دا وګرځول الته کې ځنګل کې او بیا دې ته چوک نږدې کېدل نه شو او څکه دا مړ شو مردار شو نو به خلک دغه حبشي غلامان را جمع کړلو هغه ته پیسې ورکړلې یوې کندې کې مردار هغه خاخ کړلو نو دومره سزا اندرنګ د دې ول بچیو ته الله تعالی د سزاګانې ورکړلې چې یو بچي الله تعالی هغه د جنگل په ازمرو په لیوانو باندې تابع کړلو او د دې ول خزه هم ډیره بدبخته خزه و هغه خزه ته الله تعالی دومره سزا د سخت سزا ورکړه ډیره حریصه او کنجوسه بخیله خزه و دا به جنگل ته تلله اورلته بي نبی لرګي راوړلو او هغه لرګيو کې به ازغنه هم راوړلې دومره بدبخت ودا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کملاري باندې تیریدل نو هغه به دغه ځکه ازغنه اچولې نو هغه کې الله تعالی د سي عذاب ورکو چې هغه غرنه روانه خطله او هغه سره کما ټومبه هغه رسید سي غاړي کې خخش ولا رکړډيږي چې کوزه راغله مردار و نو به هر حال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه زینب بیا اعلانیه دعوتونه شروع کړلو کله دعوت شروع کړلو به 5 کالو پورې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه خلکو ته دغه دعوت ورکول چې الله عبادت کو الله یو اومنو اور الله تعالی دغه جنت دی دغه جهنم دی دا خکار دی دا بدکار دی دینه مانی شو دغه کار کو دغه واعظ نصیحت دغه دعوت دغه تبلیغ اور به څکله 15 کاله تیر شو نو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دغه حکم الله تعالی وکړل دغه آیت مبارکه نازل شو فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ستا ته کوم حکم شوی دی هغه اوس کولاو طریقې سره بیان کا او د مشرکانو بالکل اړو پروا ونه کې نو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه دعوت مکمل کولاو طریقې سره بیانول کولاو طریقې سره دا چې دینه مخکې د دوی بوتانو مذمت پې نه کول د شرک مذمت پې کول خو د دوی بوتانو نمونه بینا خستلو بس دې د بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دوی بوتانو هم مذمت کول د دوی دغه شرکی عقاید هم مذمت کول دي کې دغه کفار نور بڑکاو شو نور غصا شو ابو طالب ته براغلو مشورې شروع کړلې او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره مقابله اور بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تکلیفونه رسول نو بیا د بعد حالات بالکل بدل شو دینه مکه هم مشرکان حیران او مشورې به کوله خدا مشورې به کوله چې دا یو نوې دیني راوړل دی دا یو نوې مذهب مونږ ته پیش کړي دا بڅکیږي دا خورورو خلک مسلمانېږي او څکه بیا د بوتانو مذمت د شرک مذمت هم شروع شو نو بیا دغه کافران د مقابله ته وروتلو به دې نتیجې کې هغه د طرف نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې صحابه کرامو باندې ظلمونه دی په بری کې به ان شاء الله آینده جمعه بیان کوو الله عمل توفیق نصیب